سلام، وخت مو بخیر. قدرمنو، زه سیام خان یو وار بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. دا شیبې په رادیو امید کې زما تر څنګ ډېر محترم قانونپوه د استادانو استاد ډېر محترم وتلی خبریال شاه رضا شاه صاحب په خپرونه کې مېلمه دی. د دوی د خولې خبرې یا په روانې ناکرارۍ او په تېره په صحافتي اقدارو به ورسره غږېږم. سر یوه نړۍ مننه کوم چې وخت مو راکړ. مننه، خوشحاله اوسئ. ملګرو، تاسو ته دا هم یادوي چې ډېر محترم سر د ډیوا خبریال هم پاتې شوی، د هغه تر څنګ بي بي سي او څنګه چې ما د خپرونې په فیل کې ویل چې قانونپوه او وتلی خبریال له سر که خپرونې فیل به د دې څخه وکړو دا نیو میډیا چې کوم راغله یا سوشل میډیا راغله دې له کبله معیاري یا په ښو صحافیانو په کار باندې اغېزه وشوله. تاسو دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ مننه چې ما نه په دې اړه باندې تپوس وکړه. په اصل کې لکه صحافت خو هماغه صحافت دی که نن او که سل کاله پسې او که سل کاله مخکې. تر کومه پورې چې تاسو د سوشل میډیا تپوس وکړو نو دا د ټول نه زیات ضرورت په دې کې دا خبره ده چې میډیا خو به راځي، د میډیا نوي شکلونه به راځي. تاسو وګورئ د نن نه 50 کاله مخکې اخبارونو، بیا ټي وي راغی، بیا پکې الکترانیک میډیا راغله، بیا سوشل میډیا راغله. د دې نه پس پر میډیا نور شکلونه هم راځي، خو د صحافت اصلي اقدار چې کوم دی نه بدلیږي. اوس کم یو سړی که فرض کو د سوشل میډیا غلط استعمال کوي نو په دې کې د سوشل میډیا څه ګناه نشته. دا د خلکو ګناه ده چې هغوی په صحافي اقدارو باندې نه دي پوهې او د سوشل میډیا بې درغه استعمال کوي. سمه ده. ستاسو د خولې نه مې اورېدلې وه چې صحافي به نیوټرل یا به ابجکټ وي، دا به نقاد وي، دا به په خلکو باندې ټکونه کوي. ځینې زموږ صحافیان که موږ وګورو سر د یو پارټۍ سره به یې خامخا تړاو وي. دغې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ګوره جي، د هر یو صحافي به خامخا یو نظریې سره تړاو وي، ځکه چې یو سړی بالکل نیوټرل شي نو د هغه مثال خو د ماکو دی. خو موږ وایو چې په کوم وخت کې ته قلم راوالې، په کوم وخت کې ته مایک ته کښېنې، په کوم وخت کې ته کیمرې ته کښېنې، نو په هغه وخت کې به بیا ته ابجکټ وي. په هغه وخت کې به بیا ته دا سوچ نه کوې چې په ما باندې کوم اصول لاګو کېږي نو په تا هم لاګو کېږي، او چې په ایکس باندې کوم اصول لاګو کېږي هغه په وای باندې هم لاګو کېږي. د صحافي صرف همدغه، او صحافي بیا فرق دی چې رپورټر څوک دی، تجزیه کار څوک دی، اینکر څوک دی، خبر لیکلو والا څوک دی، خبر چاپ کولو والا څوک دی. دا بیا بېله خبره ده ځکه چې د صحافي ډېر شکلونه شته. خو زما په نظر باندې چې کوم صحافي د صحافت کولو په وخت کې د یو پارټۍ یا د یو نظریې موت پیس ته ځانه جوړ کړي نو هغه ته بیا زه صحافي نشم ویلی. ډېره مننه کوم سر د ټیم راکولو. مهرباني.